بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية آخر: ثلاث من أخلاق المرسلين: تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. په دې حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې پیشلمۍ کول د مسلمان مؤمن روژاتي دپاره د ثواب لري، فضیلت لري، برکت لري. فإن فی السحور برکة، په پیشلمۍ کې برکت الله پاک یې دی. او د پیغمبر علیه السلام بارک عادت مبارک دا و چې د به روژه نیوله پیشلمۍ بیا کوي. په پیشلمۍ کې که سړی یو غړپ اوبه وکړي هم صحیح ده، که یوه خرما وخوري هم صحیح ده، او که یو غړپ شربت وکړي، یو غړپ شیدې وکړي هم صحیح ده. دا د سنت طریقه ده او د علیه السلام مبارک طریقه ده. او نبی علیه السلام مبارک چې په پیشلمۍ کاوي ځنډاوي یې مخکې تر سهار تر سپېدو به د پیشلمۍ کاوي چې د سهار سپېدې به نه وي راپورته سوي، بیا به د پیشلمۍ بس کاوي. او علیه السلام مبارک وایي چې درې شیان د هغه اخلاقو څخه دي چې د مرسلینو اخلاق دي، یعنی د رسولانو اخلاق دي: تلوار په روژه مات کې، او ځنډوالی په پیشلمۍ کې، او مسواک وهل. یعنی تلوار په روژه مات کې دا معنا چې لمر ولویږي بالفوره به اذان کېږي، روژه ماتېږي. داسې نه وي چې لمر نه وي لوېدلی، سړی شک کوي چې لمر لوېدلی دی یا نه دی لوېدلی، بیا پر سړي باندې قضا لازمیږي. او که لمر نه وي لوېدلی روژه ماته کې، بیا کفاره لازمیږي. په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. او یا سهار وخت اذان وخت داخل وي، سپېدې داخل وي، سړی خوراک کوي، او که شک ولو، یعنی شک یې و د سړي چې دا اوس سهار دی یا نه دی، یو شی د شک په ډول وخواړي، معلومات نه ورته، ساعت نه او وخت نه ورته معلومېدی، په هغه صورت کې بیا پاسېدېږي، یعنی قضا ده. او که چیرې په دې پوهېدی چې وخت داخل دی د سهار، سپېدې را تر پورته سوي دي، بیا کفاره پر لازمیږي، شپېته روژې به نیسي. په دې کې ډېر احتیاط پکار دی. او بل نیت کول په روژه کې د پیشلمۍ په وخت کې، یا د بېدېدو په وخت کې، یا د سهار چې راکښېني تر څاښته پورې، دا وخت دی کولی سي چې نیت وکړي د دغه ورځې د روژې. ولې روژه عبادت ده، عبادت نیت غواړي، نو نیت ورلره مستحب دی، سړی به نیت ورلره کوي. نو په فرضي روژه کې نیت چې دی دا ضروري دی. او که په خوله باندې ووایي چې اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، دا ووایي، یعنې دا په پښتو ووایي چې زما روژه ده د سبا د ورځې، که الله پاک توفیق راکړي تر ماښامه بیا ونیسم، داسې نیت وکړي، نو دا هم افضله طریقه ده. نو نیت به سړی کوي. او په روژه کې به په غرغړه کې، په اوداسه کې ډېر احتیاط کوي چې د اوبه په خوله اوبه ګرځوي، غرغړه به نه کوي، ستوني ته به اوبه نه بیایي، که نر وي که ښځه که غسل کوي که اودس کوي، بس مازې په خوله کې اوبه پر لواړي 3 واره توبې کوي، ځکه چې که ستوني له خطا سره اوبه ولاړې سي روژه به ماتېږي. او که په قصد باندې کش کړي اوبه، بیا کفاره پر لازمیږي. نو په دې صورت کې به بیا ډېر احتیاط کوي چې په اوداسه کې، په غرغړه کې، په غسل کې وي، که په اوداسه کې وي، که نر وي که ښځه وي، ډېر احتیاط وکړي. او په استنجا کې به ډېر اوبه نه داخلوي، استنجا به ډېره ټینګه نه وي چې دننه اوبه داخلې سي، ځکه د هاخوا هم روژه ماتېږي. نو استنجا کې به هم احتیاط کوي، په اوبه غرغړه کېدلو کې به هم احتیاط کوي. او بل چې یو شی دی ښځه د دیګ پخوي، د شي خوند دا ګوري پر ژبه باندې، که خوند حلق لره ولاړی، او دا په پوهېدله روژه باندې چې زما روژه ده، او ځین تېر سو یو څه خوند، روژه یې ماته ده، فاسده ده، کفاره هم پر لازمیږي. او که هغه ښځه چې بیا داسې وي چې خاوند یې مزاج خراب وي، سخت مزاج وي، سخت طبیعت وي، د هغه دپاره پر ژبه باندې مازې سکه کولی سي، ستوني له بیا نه تېرېږي، دا خوند یې دا حلق لره بیا نه وړي، که ځینې ولاړ سي روژه یې فاسدېږي. نو په دې طریقو کې باید ډېر احتیاط وکړل سي. او بل نر دی یا ښځه وي شیخ فاني وي، روژه نسي نیولی، نو هغه که چیرې داسې څوک وي چې داسې مرض وي، شوګر لري،
یا یو داسې څوک وي چې هغه د روژې د نیولو توان او طاقت نه لري، ډاکټر یا طبیب ورته ویلي وي، یا عمر ډیر وي، دی په خپل ځان باندې توان او طاقت نه ویني چې د روژه ونیسي، یا نر وي ښځه وي، دا کولی شي چې فدیه ورکړي، د هرې ورځې فدیه هره ورځ ورکړي یا د ټولې میاشتې ورکړي. دا فدیه دی ورکولی شي. نیم من غنم یا د نیم من غنمو پیسې ورکړي د هرې روژې په مقابل کې، هر څومره پیسې چې جوړېږي، نو دا فدیه ورکولی شي د روژې په مقابل کې. او که بیا یو څوک داسې ناجوړه و چې هغه د نیولو فی الحال طاقت نه لري، ناجوړه دی، وروسته په دې مابینځ کې د روژې جوړ سو، نو هغه به دغه د جوړتیا د شپې روژې نیسي او هغه پاتې روژې به بیا راګرځي. که داسې څوک و چې علاج ممکن نه و، یعنې لا علاج مریضي وه، قدرتي جوړ سو، نو چې قدرتي جوړ سو د کفاره ورکړې ده، فدیه یې ورکړې ده د روژو، هغه فدیه یې باطله ده، دی به روژې نیسي چې دغه جوړ سو دغه شپو، او فدیه چې یې ورکړې وه هغه باطله سوله. او که چیرې نه سو جوړ، فدیه یې ورکړې ده، بس هغه فدیه یې بیا صحیح ده. او یا ښځې لره مریضي راغله په میاشته کې د روژې د ورځې، هغه روژه ده خوړلی شي، یعنې د هغه ورځې په نیمۍ کې راغله، یا په سر کې راغله، یا په اخر کې راغله، هغه روژه دې وخوري. یو ښځه بیا پاکه سوله د ورځې په اول کې یا په مابینځ کې یا په اخر کې، هغه ورځ به بیا د امساک کوي، یعنې خوراک څښاک به نه کوي، غسل به کوي، د سبا ورځې روژه به بیا نه کوي. او بل به په خوب کې ډېر احتیاط سړی کوي په پروته کې، چې نر او ښځه باید په روژه کې پرېنوځي په یوه ځای کې سره، او لاس به نه وروړي، او که لاس وروړي هم په ځان پوهېدی امن یې، یعنې خپل به ځان یې باور و چې زما څخه نور لاس نه غځېږي، یعنې مچ اخیستل یا لاس وروړل دا به نه کوي، ځکه دا مکروه دي، فساد راولي. او که بیا چیرې جماع وسي د خپلې ښځې سره، دا کفاره لازموي، ښځه او نر دواړه باندې کفاره لازمه ده. نو ډېر احتیاط پکار دی. په پروته کې هم باید سړی په جلا خونه کې پرېوځي، که په جلا خونه کې نه وي په جلا ځای کې باید وي. د ورځې دا احتیاط پکار دی، ځکه روژه ده دغه چې خوراک څښاک جماع دا درې شام څه به ځان سړی ګوري، د سهار د سپېدو څه بیا تر ملوېدو پورې روژه شرعي دغه ته ویل کېږي. نو په دغو شیانو کې ډېر احتیاط پکار دی چې سړی باید په دې روژه کې د پیشلمۍ پر خوا باندې پیشلمۍ وکړي، او په روژه مات باندې اول اوبه وڅښي، یا خرما وي یا شیدې وي، او بل مسلمان ته هم اوبه ورکړي، یا شیدې ورکړي، یا خرما ورکړي، د روژاتي پر اندازه باندې الله پاک به درته ثواب ورلره ورکوي. الله پاک جل جلاله دې قبولې روژې را نصیب کړي. دا چند مسایل دي د روژې په حق کې، باید موږ تاسې په دې کې فکر وکړو چې روژه مو حق روژه شي، حق روژه الله پاک را نصیب کړي، چې دا روژه د روژې په ډول باندې شي. او د روژې کوم ممانع شیان چې دي، که غیبت دي، که درواغ دي، که بهتان دي، که د سترګو ناروا دي، که د غوږو دي، که د لاسو دي، که د پښو دي، د دې څخه باید ځان وګورو، ځکه روژه خوند او برکت د روژې ځي په غیبت کولو، په درواغ ویلو باندې. که څه هم روژه ظاهري خو نه په ماتېږي، هغه باطني ماتوالی به راځي، د روژې برکت خوند د منځه وړي، غیبت کول، بهتان ویل. په شپه کې هم باید دغه شیانو څخه سړی ځان وګوري د روژې په میاشت کې. او د روژې هر ګړۍ، هر ثانیه، هر یو دقیقه، یا هر منټ، یا هر سکند، یا هر ساعت دا ډېر د برکت او ډېر د فضیلت دی، چې په دې کې بې حسابه برکتونه او رحمتونه الله پاک په دې بندګانو باندې کوي، چې دا د رحمت عشره ده، د اول 15 ورځې بیا دا دې اوس تېرې شوې، او بیا په دې باندې الله پاک په دې عشره کې په دې لس شپو کې په ټولو بندګانو باندې رحمت کوي. الله پاک د رحمت دعاوې به ډېرې کوو، الله پاک رحمت به غواړو، او د الله پاک څخه مغفرت غواړو، او د الله پاک څخه بخښ او غفران غواړو. رحمت معنا دا چې خپل ځان سړی پاک کړي د خدای په رحمتو او برکتو او مغفرتو په توبو ایستلو باندې، چې الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي. اللهم دې قبول روژې او عبادتونه په نصیب کړي. آخر دعوانا الحمدلله.